د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه دا وخت مو بخیر په موړم د کندز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن پنجشنبه د تلیا د میزان د میاشتې 5مه د 2023 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 26 سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. بغلان کې افغاني سری میاشتې نږدې 4 سره ناروغان ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کړي. ننګرهار کې د کورنۍ تولیداتو 3 ورځنی نړیوال نندارتون پرانیستل شو. او په غور کې د 2 کوچنۍ بندونو د جوړولو چارې بشپړې شوې. اوس هم بشپړ خبرونه. بغلان کې افغاني سری میاشتې نږدې 4 سره ناروغان ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کړي. د بغلان افغاني سری میاشتې مسؤلین وایي چې په تیر یو میاشت کې نږدې 4 سره ناروغان ته وړیا روغتیايي خدمتونه وړاندې کړي دي. د یاد ولایت د افغاني سری میاشتې د نشرات مدیر سید صفی الله هاشمی باختر اژانس ته ویلي چې د افغاني سری میاشتې ټولنې په بغلان کې د 2 ثابتو کلینیکونو او یوې ګرځنده ډلې له لارې د تیر یوې میاشتې په جریان کې 3911 د بېوزله هېوادوالو په وړیا ډول معاینه او د اړتیا وړ درمل یې ورکړي دي. هاشمی زیاته کړه چې په دې موده کې 209 ماشومان او 303 مېرمنو ته واکسین کړي. 311 مېرمنو ته د قابلو په واسطه له زیږون مخکې 101 مېرمنو ته له زیږون وروسته او 159 نورو ته د کورنۍ د تنظیم خدمتونه ترسره شوي. د 200 د هېوادوالو ټپونه پاسمان شوي. د 828 په خوارځواکۍ اخته ماشومانو ارزونه شوې او د اړتیا سره سم ځانګړي خوراکي توکي ورته ویشل شوي. او د دې ترڅنګ د یاد کلینیکونو د مسؤلینو لوري په ټولیز ډول 8202 تن ته روغتیايي ساتنې په اړه عامه پوهاوی ورکړل شوی دی. مسؤلین وایي چې افغاني سری میاشتې ټولنه د خپلو کارکوونکو او رضاکارانو له لارې په دوامداره توګه له تبعیض پرته له اړمنو هېوادوالو ته وړیا خدمتونه وړاندې کوي او دوی ته ژمن دي چې خپل دې فعالیتونو ته دوام ورکړي. ننګرهار کې د کورنۍ تولیداتو 3 ورځنی نړیوال نندارتون پرانیستل شو. د ننګرهار ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلینو په دغه ولایت کې د لومړي ځل لپاره د کورنۍ تولیداتو د 3 ورځنی نړیوال نندارتون پرانیستلو خبر ورکړی دی. د یاد نندارتون په پرانیست غونډه کې د یاد ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس سید عبدالبصیر باچا ویلي په دغه نندارتون کې 132 غرفې ایښودل شوي چې 102 د ننګرهار او 22 نور د نور ولایتونو دي او 3 ورځې به د هېوادوالو لپاره پرانیستې وي. نوموړي زیاته کړه چې اوس مهال په دغه ولایت کې 380 کارخونې فعالیت لري چې پکې زرګونو تنو هېوادوالو ته پکې مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې ده. او په غور کې د 2 کوچنیو بندونو د جوړولو چارې بشپړې شوې. په غور ولایت کې د سباندې 13 میلیونو افغانۍ په لګښت د 2 کوچنیو بندونو د جوړېدو چارې بشپړې او د یو بل چارې پیل شوې دي. د غور سیندسي فرعي حوزې رئیس مولا رحمت الله امانی رسانه ته وویل چې د یاد ولایت په تولک پسپان او چارسادي ولسوالۍ کې د اوبو او انرژي وزارت په مالي ملاتړ د 13 میلیونه 2,501 افغانۍ په لګښت د 2 پروژو چارې بشپړې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې د یاد ولایت په چارسادي ولسوالۍ کې د یو بل کوچني بند جوړولو چارې پیل شوي چې د سیمې لسګونه کسان ته پکې د کار کولو زمینه هم برابره شوې ده. ورته مهال د یاد ولسوالۍ اوسیدونکو ته دغه پروژو په پلي کېدو خوښي څرګنده کړې
او له دولت څخه د ورته نورو پروژو د پلي کولو غوښتنه کړې ده. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دومره ول. تر بلې خبري غړي دوی عمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندز رادیو څخه مه هېروئ.